سلامونه نیک هیلې. موږ تاسو به دا کلمه ډېره اورېدلې چې زما میموري کارت دومره جی بي ده، یا مثلا زما موبایل دومره جی بي ده، یا زما د کمپیوټر هارډ ډیسک دومره جی بي ده. راځئ پوښتنه وکړو چې دغه جی بي وایي څه ته. جی بي د کمپیوټر ساینس په اصطلاحاتو کې جی بي وایي ګیګا بایټس ته. ګیګا بایټس څومره حافظه ده؟ تقریبا موږ تاسو ویلی چې د مایکروسافټ ورډ کې چې لیکل شوی فایل وي، تقریبا که یو کتاب 100 ورقې ولري نو 650 کتابونه پکې ځایېدلی شي. که چېرته موږ تاسو همدغه د کتابونو له مخې نه بلکې د ورقو په توګه باندې حساب کړو نو 15,000 ورقې په یو جی بي کې ځایېدلی شي. که موږ تاسو عکسونو ته وګورو چې نو اوس موبایل نه پیشرفته دي او ریزولوشن د عکسونو ډېر ده، نو تقریبا چې وګورو تر 500 پورې عکسونه ځای کېدلی شي. که پخواني عکسونه وي تر 1000 پورې هم امکان لري. یا مثلا موږ تاسو که ویډیو ته وګورو، ویډیو په نظر کې ونیسو نو داسې وښایي چې تر 2 فلمونو پورې په یو جی بي کې ځایېدلی شي. د دې لپاره چې وخت کم ده او بیا په یوټیوب کې تر 15 دقیقو زیات ماته اجازه نه راکوي، نو دا بعض شیونه د وخت د بچت کېدو لپاره ما مخکې تیار بعضې لیکلي دي. موږ داسې به راسو دې کلمې ته ریم او رام ته. ریم هم میموري ده یا حافظه ده یا یاداشت ده، او رام هم ده. ریم چې ته مثلا ته په موبایل کې لګیا یې ریکارډینګ کوي او د تا د موبایل چارج 3% وي، ته ورته فکر نه و دا یو دم ګل شو، دغه ریکارډینګ تا ته نه ثبتېږي ځکه دا مخکې دې نه ثبت شي دا ورک شو. یعنې په لنډ ډول باندې موبایل ته خپله یا کمپیوټر ته یا تا ته د لاسرسي وړ وه. رام چې ته وایې ریډ اني میموري، دا هغه میموري ده کله چې تا یو شي باندې کار کړی وي او هغه کار مخکې دې نه چې ورک شي، تا ریسیف بټن کې کاږلی وي، هغه راځي په مخصوصه هغه فولډر کې ساتل کېږي. زه به یو ژوندی مثال ورکړم. موږ تاسو په موبایل یا کمپیوټر یا ایپډ یا نور شیانو کې دا یغه کوو چې مثلا موږ تاسو دا فایل مې په دې فولډر کې وساتم. دا هوبهو داسې مثال لري لکه موږ تاسو قدرمن اسناد لرو لکه تذکره، پاسپورټ، قواله، نکاح خط یا دفتر کې قراردادونه لرو یا نورې مهمې دوسیهګانې لرو. هغه دوسیې موږ تاسو چېرته ساتو؟ په یو المارۍ کې یا په بکس کې. بکس چېرته وي؟ کوټه کې وي. همدا رقم نو دغه معلومات دلته یو فولډر ته ځي د المارۍ په ځای باندې، او هغه چې ده د کوټې په ځای باندې هارډ ډیسک کې راوړي. دلته موږ تاسو بس په دې باندې ده. کله موږ تاسو نه پوښتنه وشي چې آیا ښه د دغه میموري لپاره یا د حافظې لپاره ته کوم حالات پېژنې، کوم شیونه دې زده دي چې مثلا ته کوم شي نه پېژنې، نو موږ تاسو به ورته وایو چې ولې نه میموري پېژنم، فلاش پېژنم، هارډ ډیسک پېژنم. خو خبره تر دې نه ډېره پخوا ایجاد شوې ده. په 1963 کال کې په جرمني کې یو کمپنۍ ده چې اوس هم شتون لري په نامه د فلیپس. دوی څه وکړه؟ دوی سی سی په نامه باندې هغه جوړ کړي. څه معنا؟ یعنې کمپیکټ کیسټ. دې کیسټ څه کاوه؟ تقریبا تر 90 متره پورې کلمې درلودې چې موږ تاسو کلمې ورته وایو یا بعضې خلک پټۍ ورته وایي. موږ تاسو غږ به چې ټایپ واخیسته او د ریکارډ بټن به دې پرې ووایي. دوی به څه کول؟ له انالوګ نه به یې واخیسته، الکترومقناطیسي ډول باندې الکترومګنیټیک چې ورته وایي، په دې ډول باندې په دې کې وساته. 30 دقیقې به یو مخ و او 30 دقیقې به بل مخ و. نو تقریبا د 15 دقیقو لپاره به معلومات په انالوګ ډول باندې د اډیو انالوګ اډیو ورته وایي انالوګ اډیو ډول باندې دوی څه کوو؟ ساته. نو اولینه اختراع چې کله د رام میموري کې شوې ده هغه همدا د ټیپ کیسټ دی، په 1963 کال کې شوې ده. تر هغه نه وروسته د سوني په نامه کمپنۍ چې اوس هم شتون لري په 1969 کال کې د وي سي آر په نامه کیسټ راویسته. وي سي آر څه معنا؟ یعنې ویډیو کیسټ ریکارډر. دوی به هم هوبهو همداسې کلمې درلودې او همداسې پټۍ به یې درلودل. ولې د وي سي آر څه کوو چې د انالوګ د اډیو تر څنګ به دوی څه کول؟ د اډیو پلس ویډیو، یعنې هماغه ټکنالوژي وه، صرف په دې کې ویډیو هم د انالوګ په شکل باندې ځای په ځای شوله. تر هغه وروسته په 1982 کال کې سی ډي راووتله. سی ډي هم د رام ټکنالوژي ده، وي سي آر هم د رام ټکنالوژي ده، سی سی یا د ټیپ کیسټ هم د رام ټکنالوژي ده. سی ډي څه معنا؟ کمپیکټ ډیسک. یو پلاستیک نه جوړه حلقه ده چې تقریبا د کاربن او المونیم ګډ ذرات پکې شتون لري. ده څه کوي؟ همدغه معلومات له کمپیوټر نه اخلي، د سي ډي روم د هیډ په ذریعه باندې دوی د لیزر ټکنالوژي په وسیله باندې دوی د پیټس
پیټس مثلا موږ تاسې وایو چې د باینري یا ده اډیو الکترومغناطیسي ټکنالوژي دوی د پیټس په توګه باندې یا په ډول باندې هغه کې ځای په ځای کوي او همدا رقم بیرته ریډ کېدلی هم شي تقریبا تر 200 MB پورې 200 MB پورې دوی ذخیره یا حافظه لري چې معلومات پکې انتقالولی شي تر هغه وروسته په 1990 کال کې DVD راوتله ډیجیټل ویډیو ډیسک همدا ټکنالوژي استعمالوله د لیزر او همدا د پیټس په میتود باندې کار کوي ولې غټ فرق دا و پکې تقریبا تر 4.15 GB پورې دا معلومات ذخیره کولی شي تر هغه وروسته په 2006 کال کې د بلوري په نامه باندې کېدای چې موږ تاسو نوم بیخي ډېر کم اورېدلی وي همدا ټکنالوژي استعمالوي او د پیټس په توګه باندې یا په ډول باندې معلومات ځای په ځای کوي ولې تر 25 GB پورې معلومات په ځان کې ځای په ځای کولی شي انتقالولی شي بلوري عموما د تلویزیون د پاډکاسټونو یا د ډرامو یا د کیسټونو لپاره استعمالیږي چې هم نقل اسانه او همدارنګه داسې وي چې زر نه خرابېږي کیفیت ریزولوشن یې کوي راځو د 1901 کال کې اولین وار د کمپیوټر نه چې کله معلومات انتقالېدل د دې لپاره په 1901 کال کې د IBM شرکت له لوري نه د فلاپي ډرایو په نامه باندې هغه جوړ شو اختراع وشوله فلاپي ډرایو په کوم ډول باندې کار کوو موږ تاسې به چې کله هغه درلودل په هغه کې په کمپیوټر کې معلومات نو دا به د کمپیوټر له هغه نه کمپیوټر به د هیډ په ذریعه باندې فلاپي ډرایو ته د الکترومغناطیس په طریقه باندې ولې ثبتېدل به په دې یو بڼه باندې نه په کومه بڼه به ثبتېدل د باینري په بڼه باندې باینري کوم هغه سره مثلا یا به صفر و یا به یو کمپیوټر ژبه همدا ده او همدې نه پرته نور څه نه پېژني په اولو وختو کې ډېره غټ و حجمونه تقریبا تر 20 سانتي پورې یوه فلاپي د دې سایز و بیا وروسته تقریبا 5 نیمو ته راغله او 5 نیمو نه وروسته بیا 3 نیمو ته راغله او تر 2 انچه پورې په دې کې فلاپي و تقریبا اوس خلک نه استعمالوي ډېر کم به کېدای شي استعمال شي هغه د ماشینالاتو لپاره استعمالېږي تر هغه وروسته د رام میموري نوې بڼه چې تقریبا هغه ته تر اوسه هم پیشرفت ورکول کېږي او په ډېرو شیانو کې استفاده کېږي هغه د USB په نامه باندې میموري ده چې په 1980 کال کې په جاپان کې د ماسوکا فوجو په نامه یو انجینر و هغه دا کشف کړ دلته موږ تاسې یونیورسل سیریل بس هم ویلی شو دوی څه کوي همدا معلومات د کمپیوټر چې مخکې ما وویله چې کله به د فلاپي ته لېږل د باینري په توګه دلته هم د باینري په بڼه باندې انتقالېږي معلومات هغه ته فلاش دې ته موږ تاسې فلاش میموري هم ویلی شو فلاش میموري دوی به څه کول دوی دا معلومات به د باینري په ډول یا په توګه په چی کې ثبتېدلی څه په چپس کې د دې په منځ کې به چپ لګېدلی وي چې هغه موږ تاسې 1 GB 2 GB میموري هم ورته وایي تر هغه وروسته په IBM تر هغه مخکې بخښنه غواړم IBM شرکت په 1955 کال کې اولین هارد ډیسک جوړ کړی چې هارد ډیسک ډرایو ورته وایي هارد ډیسک ډرایو دې کې څه دي هوبهو لکه د سي ډي غوندې ولې دا د اوسپنې حلقې دي په یو چارکونجه چوکاټ کې څلور پنځه شپږ دانې ځای په ځای شوي وي دلته معلومات چې کله کمپیوټر لیږي هم په همدې باینري په ډول باندې لیږي چې تر څو هلته پکې ځای په ځای شي ولې همدغسې لکه د هغه چې هیډ ده یا د ټیپونو چې هیډ ده یا د سي ډي لپاره چې هیډ استعمالیږي د هارد ډیسک لپاره هم استعمالیږي دا هیډ څه کوي معلومات د باینري په توګه باندې په مختلفو پورشنونو کې ږدي او کله چې بیرته ریډ کوي هم همدغه طریقه استعمالوي هارد ډیسکونه موږ تاسو ورسره بلد یو مثلا د 1 GB نه نیولې و تقریبا TB پورې هارد ډیسکونه شته ولې یو شی د توجه وړ ده چې په دې USB کې چې کله کومه اختراع شوې چې تر اوسه هم دې ته پرمختګ ما ویلې چې ورکول کېږي هغه د اسرائیل په 1995 کال کې د SSD په نامه باندې څه معنی solid state drive د SSD په نامه باندې هوبهو لکه USB غوندې ټکنالوژي ده ولې فرق یې دا ده چې دوی په چپ کې معلومات ساتل دوی همدا معلومات د باینري په ډول باندې په چش کې ساتي په ترانزیسټرونو او سیمي کنډکټر کې وجه یې دا ده چې د هغوی سایکل د 1 لک نه زیات ده یعنې 1 لک وارې کوی څخه استعمال کې او دا USB چې ده تقریبا 1 لک نه کم وارې کولی شي استعمال کې
نو اس اس ډي ته تقریبا ډیر وړوکی دومره هارد ډیسک وي تقریبا 2 ټي بي یا 1 ټي بي یا 5 ټي بي یا 4 ټي بي هارد ډیسکونه شتون لري او دا په چیش کې استعمالېږي په موبایل ټلیفونونو کې ډیر وړ هغه جوړ کړي دي اس اس ډي هارد ډرایو آیفون ته جوړ کړي دي الټرا اس او دغه ته جوړ کړي دي په دې کې استعمالېږي په ماشینونو کې مایکروویو ماشینونه دي د طیارې په بلیک باکس کې استعمالېږي په ډیټا سنټرونو کې استعمالېږي تقریبا په روبوټونو کې استعمالېږي او په همدارنګه په مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی کې استعمالېږي نو دا زموږ تاسو د نن ورځې معلومات که په دې اړه کوم نظر لرئ کولی شئ له موږ سره په کمنټ لارې نه شریک کړئ ډیره مننه